فتح او د بریا څخه بعد د افغانستان د کړېدلي ولس ستونزې او مشکلات هر اړخیز اسلامي امارت په نظر کې لري. هغه که د ګاونډي هېوادونو سره د تګ او راتګ مسله وي، که په خاص ډول د پاکستان چې موږ د دوی سره فرضي ډیورن کرښه فردي کرښه لرو، موږ له دوی سره کوم رسمي سرحد نه لرو او موږ له دوی سره خپله صفري نقطه نه لرو. دا زموږ د دوی په مابین کې یو فرضي کرښه ده. د کرښې په اوږدو کې په ځینو دروازو کې البته ځینې مشکلات پیدا کېږي، لکه تورخم دروازه، کله د بولدک دروازه، د ځینې مشکلات را مابین ته کېږي. البته دا چې خپل سیاست ته خو دې مشکلاتو د حل دپاره موږ تل متوجه. فتح او د بریا څخه بعد د افغانستان د کړېدلي ولس ستونزې او مشکلات هر اړخیز اسلامي امارت په نظر کې لري. هغه که د ګاونډي هېوادونو سره د تګ او راتګ مسله وي، که په خاص ډول د پاکستان چې موږ د دوی سره فرضي ډیورن کرښه فردي کرښه لرو، موږ له دوی سره کوم رسمي سرحد نه لرو او موږ له دوی سره خپله صفري نقطه نه لرو. دا زموږ د دوی په مابین کې یو فرضي کرښه ده. د کرښې په اوږدو کې په ځینو دروازو کې البته ځینې مشکلات پیدا کېږي، لکه تورخم دروازه، کله د بولدک دروازه، د ځینې مشکلات را مابین ته کېږي. البته دا چې خپل سیاست ته خو دې مشکلاتو د حل دپاره موږ تل متوجه.